عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه د نیمروز بادشاه دغه مرید عبدالقادر جیلانی او صاحب من کله ملاقات له بولته یو ځل لاړ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه په لنګر د دنیا خلک وخو په سوونو خلک سار ډوډۍ خوړو په سوونو به ماښام خوړه بلا خلک دا بادشاه صاحب چې راغی کور کلي ته نو د خپل میټینګ راوغوښته او هلته کې معلومات واخیستل وی دا عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه دا لنګر چې دی او دا خلک چې دا دنیا راځي او سار او ماښام خوراک سامده نشته وی نه څه منډې دوکانونه څه ظاهري ویس هم نشته وی دا خو به غریب ډېر قرضداري دونه مېلمانه راځي او څه شته نه دا خو به بلا پیسې له د خرج کېږي نو چې راغی میټینګ یې راوغوښته خپل وزیران مشران او د یوې صوبې د نیمروز اوس هم شته د دې غونډې یوې صوبې آمدن چې څومره سرکاري راځي دا به ټول د عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه لنګر ته وقف سرکاري محصولات راځي د بعضې سیزونو ټیکس یا بل شی او خوشحاله یو کاغذ یې ولیکه عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه ته چې زه ستا د پلانکې علاقې بادشاه ستا مرید ما ستا لنګر ولید ډېر لویه خرچه پې کېږي لہذا د نیمروز د صوبې چې څومره آمدن دی دا به میاشت په میاشت 2 میاشتې هر څونه چې وي ستا لنګر له به راځي او دا ستا د لنګر خط چې ورسېد عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه هغه سړي ته وی راشه جواب وله یوسه نو په خط د پاسه په شا په فارسی کې یو 2 شعرونه ولیکل په دې هم ځان پوهېږئ ګوره دا علاقه فارس و ښه بس ما یو ځل دا قصه کړې وه چا وی دا عربي و که دا فارسي و دا علاقه فارس وه دا خو چې صحابه بیا رالل کوفې ته او بصرې ته صحابه د مدینې منورې د مکې مکرمې نه دلته عربي جوړه شوه عراق فارسي و تاریخ وګورئ دا فارس و ایران فارس و کوفه بصره فارس و امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د کوفه کې پیدا او فارسي و د فارس دې ته به ټولو د فارس وې دي خپله ژبه فارسي وه دلته مجوسیت چلېده خپله ژبه فارسي وه دا بیا صحابه چې رالل کوفې ته او د علاقو ته نو هغه ډېر زیات صحابه رالل او هغوی دین خورو نو خلکو عربي زده کړه د صحابو نو د قرآن دپاره او دغه دپاره نو دا دې له فارسي د ذاتي ژبه فارسي وه دویمه ده چې زموږ علماو له پخوا فارسي ټوله ډول زموږ پاکستان کې چې څومره خلک و فارسي به زده کوله کتابونه فارسي کو زموږ هندوستان کې چې څومره علما کرام دي هغوی په فارسي کې شاعري لیکلي غټ کتابونه په فارسي کې لیکلي نو عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه د خط په شا ورته یو 2 شعرونه ولیکل چون چتر سنجری رخ بختم سیاه دا قاری توحید صاحب رحمت الله علیه په خطبات حکیم الاسلام کې دا واقعه لیکلې ده چون چتر سنجری رخ بختم سیاه باد در دل اگر بود هوس ملک سنجری زانگاه که یافتم خبر از ملکی نیم شب ما ملکی نیم روز را به یک جو نمی خران عبدالقادر جیلانی سے ورته څه وی وی ای د سنجر بادشاه ته خو یوازې د نیمروز د صوبې خبرې کې خو که زما په زړه کې ستا د سنجر د ټولې بادشاهۍ هم څه سوچ راځي چې دا ټوله بادشاهي دې ماته شي او د دې مدن دې ماله راځي نو پخوا به د بادشاهانو تاج تړه تاج به په سر او دې تاج کې به توره پټه تلې وه د حسن او د ډول دپاره نو که د ټول سنجر د بادشاه هم زما څه سوچي چې دا مدن دې ماله راشي نو ستا په دې تاج کې چې کومه توره پټه تلې ده زما قسمت او بخت دې الله دغسې تور کړي ته یوازې نیمروز یادی د ټولې بادشاه سوچ بې نشته ولې ځکه زانگه که یافتم خبر از ملکی نیم شب ما ملکی نیم روز را به یک جو نمی خرم ماله چې خدای د نیمې شپې کومه بادشاهي را کړې ده او ټوله شپه بېغمه پاسم په نیمه شپه کې اخره کې او الله ته عبادت کوم او سجدې کوم او خدای ته ژاړم او رب سره به کنیکشن لګېدلي د هغې نه پس د نیمروز بادشاهي د اوربشې په قیمت هم تاړي څه خو ده ما ته مخکې روزو کې یو سړي ټېلیفون وکړو ما نه کله یېره شي خبره خو غالبا چې یو 2 هفتې وشوې چې راته کړی وایي مولوي صاحب ډېر سخت ناجوړه او مختلفو حکیمانو او ډاکټرانو نه مې علاجونه وکړل خو نه ټیکېده او غالبا چې دیم الفاظو چې یاره بلکل ډاکټرانو راته جواب راکړي
وی خدای ته مې وژړل، ډېر مې وژړل چې یا الله دا بیماري خو د ډاکټر په لاس کې نه ده چې هغه یو سبب دی، دا بیماري خو تا راوستل او ته به یې لر کې، او خدای پاکه ولې ته کمزوره چې د ما نه بیماري نشي لر کولی، خو تا راوستل او ته به یې لر کې. وی ورته مې وژړل، وی قسم دی چې دارو مې غونډ پرېښودل او خدای مکمل ټیک ټاک کړل. یقین مضبوط پکار دی په الله ته ځان نږدې کړه. من کان لله کان الله له. ډوډۍ د خدای په لاس، عزت د خدای لاس کې دی، رزق د خدای لاس، بچي د الله په لاس. قسم دی داسې خلک مې لیدلي دي، داسې خلک چې هر څه شته نیکان خلک هم دي. په دې یونیورسټي ټاون کې یو ځل ډېره موده وشوه ما د چا روټۍ کړه، دې تقریبا کم از کم 14-15 کاله نه به م بیا یو نیک سړی بیا د ما ورسره خیر ملاقات هم نه ډېره موده وشوه، او ډوډۍ چې ما له وکړله ما سره ملګري وو، نو د علاقې علما هم راغونډ کړي وو، د ښه هوټل نه دا بوفیانې او دا څیزونه مې دونه راوړي وو دسترخوان ولګېد. هلته حاجي صاحب دومره تکلیف ولې کړی، وی دا هم لږ دی زه خوشحاله یم چې نن ته راغلی و، ملګري راغلي دي، ستا د مخه بلا علما یې راغلل. زه داسې خوای کېناسته مه راته دلته ناست چې موږ روټۍ ته کېناستو، بله هر قسمه نعمت پکې و. هغې غریب له ټپن وکړو، دا څه ورته وي ډونګه وه په هغې کې سپورې سپینې مخې راوړی وې، سپینې مخې وې راغېستې په قاشوغه به خوړل. مې دا دومره وي دا په ما بند دي نشم، دا غوښې او دا قیسې پیسې که دا مې اوس وخوړې نو بس اوس به پروت یم. دقه شی د ما خوراک دی، نه پکې مالګه شته، نه مساله شته، نه پکې غوړي شته. رښتیا ووایه مای خو شته خو باندې نه به خورې، دولت خو شته خو باندې نه به خورې. علماو کې یو لوی عالم تېر شوی دی مولانا لطف الله سهارنپوري رحمت الله علیه، په هندوستان کې تېر شوی دی. سپینګیري عالم و، ډېر نیک پارسا متقي انسان، او کور کې دننه با پرده زنانه وې، هغې زنانه به په کور کې د قرآن شریف درسونه کول. اوس هم الحمدلله زموږ د علماو په کورونو کې د قرآن شریف درسونه، اوس خو خیر د بناتو مدرسې جوړې شوې، پخوا خو د بناتو مدرسې نه وې، نو په دې کورونو کې دننه به د عالمانو په کورونو کې دننه به دا خدمت کېده، چا به په ناظره ماشومانو قرآن زده کړو، چا به ترجمه زده کوله، چا به حفظ زده کو. اوس هم ډېرو کورونو کې شته. نو د دې مولانا لطف الله صاحب رحمت الله علیه په کور کې د ده بیبي، د ده لونه، د ده خویندې هغې به لګیا وې او خلکو ته به یې قرآن ښو، چا به قرآن ښو په ناظره، چا حفظ به ښو، چا به د قرآن ترجمه او علوم ښودل. یو ځل چې ته خپلوانو کې واده له روان خو نیکان خلک وو، نو ټانګه کې ناست وو، او د ټانګې نه ګیر چاپېره په خوا که ستاسو خیال و، نو زمونږ دا خلک چې به ناوې په ټانګه کې تله، نو شاته به یې څادر دې ته وکړی، عام رواج و. اوس خو هغه شی نشته، شاته به یې مکمل د ټانګې نه څادر ته وکړی و، نو ناوې به پکې پټه ناسته وه، او د پوچوان او د شاته سیټ میاس کې د ډډې هغه ځای چې دی هلته به یې څادر تړلی. د مشرانو نه تپوس وکړې، نو زنانه به په پرده کې ناسته وه. نو دا خو د نیکانو کور زنانه وې چې ته بار وتلې نه وې، ټول عمر یې په کور کې درسونه کړي، نو ټانګې نه ګیر چاپېره څادر ته وکړی، او دا زنانه پکې شاته ناست وې، مولانا صاحب پکې مخکې ناست، خپلوانو کې واده هغې له روان، او کوچوان ټانګه روانه کړې چې په لاره باندې دا ټانګه تله، یو ځنګل کې یو شاړه لار وه، په هغې کې روان، هلته ډاکوان ولاړ، ټانګې ودروله. ټانګې چې ودروله وي دا زنانه راکوزي، دا زنانه راکوزي. مولانا صاحب لطف الله صاحب ورته وی د خدای ظالمانو په زنانو څه کوې، خو که مال هم پکاري، پیسې پکاري، ووایه زه به درکړم، مونږ سره چې څومره پیسې وي ټولې دله درکوم، کالي دي هم دله درکوم. مونږ زنانه چې ودونو له ځینو ګوتمې او میلونه چې غونډه ډاکوانه وي، زمونږ دوه مقصده دی، لاول به دا زنانه راکوزو، نو مونږ به خپل وروڼه خوشحاله، او بیا چې دوی سره کم مال دی او دولت دی او پیسې دی او کالي دی به هم تیار وي، او زمونږ مقصد ګورې ملا صاحب دام دی، راکو دی مولانا لطف الله صاحب غریب په جهان سپینګیري ملا دی او رفیق د خدای ظالمان ظلم مه
دا هغه زنانه دي په دې ټانګه کې چې دې بر دنیا نه ده لیدلې. دا ټولې د الله د قرآن استادان او دا غونډ کلي د دوی شاګردان د دې په ژبه ټول عمر قرآن ویلی شوی دی. د دې سترګې ټول عمر د الله په قرآن لګېدلې. د دې لاسونو غېږې د خدای د قرآن نه ډکې دي. ای ظالمانو ولې ظلم کوئ؟ دا په باپرده ښځې دي، زنانه دي او قرآن استازانې دي د قرآن شریف او د دین. نو ظالمانو ظلم کوئ. ولې دې ظالمانو ظلم کوئ؟ خو چې څه پکاري نو زه یې ته دله راغونډومه، په دې نظر مه لګوئ. په دا د هغه ښځې نه دي چې ستاسو نظر پرې ولګي. دغه مشر وي د ډاکوانو وي، دا مولانا صاحب سپین ږیرې دی، د ده لحاظ به وګوره دې ښځو. خو ده داسې وکړه چې څه دي غونډ ته روان وي بس ټیک. یو شی به هم ګورې ملا صاحب نه پټوي، وي ته بې غم اوسه، یو شی به هم نه پټومه چې څومره کالیګان او هر څه دي غونډ ته راغونډو. مولانا لطف الله صاحب زنانو ته وي هله بچې هر څه راکړې. د غم نه خو بچ شو، خلاص شو، د قرآن د مخه بچ شو. خو شا به کالي راکړي. زنانه هم نیکانې وې چې زمونږ خاوند واده وکړه چې دروغجن نه شي، نو چې هغه څومره کالیګانو والی او ګوتمې او واده له ځي او نغدې پیسې غونډې راواخېستې، رومال کې یې غوټه کړې او د ډاکوانو هم. مولانا صاحب څه خو دې پرېښې نه دي؟ وی نه، هېڅ مو نه دي پرېښې. د ټانګیوال کری د هغه موږ نه ده ورکړی. تا سره ما واده وکړه، جبه مې وکړه. واده خلافي جرم دی، ګناه ده. او دروغ خو ډېر لوی جرم او ډېره لویه ګناه ده. زه خو د مدرسې استاد یم، زه به دروغ څنګه وایم او زه به واده خلافي څنګه وکړم؟ نه واده خلافي کوم چې واده مې وکړ څه مې ته درته راغونډ کړ او نه دروغ وایم. ښځې ټانګه روان ډاکوانو مال واخېست. د زنانو عزت خدای بچ دا قرآن د مخ او د هغه سپینګیري د مخ. که ټانګه څه منځې لاړه، یو ماشومن وسی و د مولانا لطف الله صاحب. ای بابا جی شکر شکر شکر. وی ولې بچې؟ وی زما غوږونو کې والی وی، خو زموږ یېرې شوې. وی والی مې شکر دی ډاکوانو نه بچ شوې. هغونګړو ته خیال نو زما والی پکې بچ شوې. مولانا لطف الله سهارنپوري صاحب ټانګیوال ته وی ټانګه ودروه. ای ولې؟ وی ودروه. ای بچې راکړه دا والی. وی بابا جی ولې؟ وی نه ما واده کړی چې هر څه به دله راغونډو. زه دروغ نه ویم، دوکه نه کوم. اوس ګوره ډاکوانو نو خلک شی پټوي. که ډاکه څوک کوي نو خلک ته شی پټ کړي چې دا بعد شی ونه ویني. بعضې ډاکومان په دې لارو کې ولاړې ګاډي لوټ کوي، نو چې چاوس کېږي شی دې پټ کړي او دوی دا شی پاتې شوی بیا ورکوي. ماشومه په جلا شي، بچې به ژاړه. ستا جلا برداشت کولی شم، خو الله چې په دروغو ما لکه مسدا راکوي هغه نشم برداشت کولی. ستا اوښکې را باندې ډېرې ګرانې دي بچې چې ستا د غوږونو نه والی وباسم. واقعي دا نوسي ډېر زیات ګران، د زامنو او د لوڼو نه نوسي ګورې ګران. زموږ باباجي به خبره کوله مولانا شهزاده صاحب، هغه به یې تاسو د پلار نه په ما ګران وي. یو ځل مې ورته یې دا ونې، نو هغه ویې ګوره زوی ونه ده نوسي میوه ده. زوی ونه ده نوسي وده، نو میوې ته خلک خوشحالې کوي، نو نوسه نوسي خواږي. نو حاصل دا دی چې ورته یې ویې راکړه ستا اوښکې ستا ژړا دا به برداشت کړي. ډېره ګرانه ده خو برداشت به کړم، خو د واده خلافي سزا د خدای په دربار کې نشم برداشت کولی او د دروغو سزا د خدای په دربار کې نشم. دې ته نیک عمل. زما وروڼو موږ څونه دروغ وایو، ټوله دنیا نن په دروغو روان. حالانکه قرآن شریف کې رب العالمین خیره کړې ده، لعنت الله علی الکاذبین. دا خیره ده چې څوک دروغجن وایي الله خیره کړې ده. د الله خیره خو زموږ په شان نه ده، موږ خو د الله نه غواړو، الله چا نه غواړي. مطلب یې دا دی چې دا دروغجن به د خدای د رحمت نه لرې وي، لرې. دروغجن به د خدای د رحمت. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، دا د حضور پاک مبارک وینا ده چې کم سړی دروغ وایي د هغه د خولې نه یو بدبویي روانوي. هغه داسې بدبویي ده چې یو میل ته فرشتې منډې وایي. دروغ دونه خطرناکه ګناه. او رسول الله مبارک وایي ما ته الله د امت د قبر عذابونه وښول.
د دروغجن سزا مولیده د قبر چې کوم سړی دروغ وایي نو د ښي وختي کې به والا د قبر کې یو چاړیک دی یو کونډه د غوږه پورې به راکاږي بیا به والا د ګس وختي کېږدي د سټه پورې به راکاږي چې دا یو طرف تلي دا بل به جوړېږي بیا به شلی چې دا بل طرف جوړېږي دا بل به والا بیا شلی د سزا ده د قبر دروغ ډېر خطر شی دی زمونږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم په صفتونو کې د پیغمبرۍ نه مخکې یو صفت دا چې صادق او امین دی به دروغ هم نه وي دی به خیانت او دوکه او ټګي به بس دا د مسلمان ښکلي صفت دی زمانو دروغ څه دپاره مونږ وایو دې دپاره چې پیسې پې وګټو په حرامه دی وګټله دروغ څه له وایو چې دا ملګری رانه خفه نه شي ټیک شوه د ملګري خیال به ساتو خو ملګري وروستو د الله مخکې دی مونږ وایو چې الله خفه نه شي او دروغ به نه وایو رښتیا خبر او د رښتیاو انجام مونږ ورېښي دلته اوس واوره دلته د رښتیاو انجام ووایه ناوالی ترې راوانستی زنانه هم ورته وایي چې یا باباجي دا ته څه کې بس ډاکوان خو پاتې شو نه ما وعده کړې ده چې څه دي ټول دله در کوم دروغ ولې ویم هغه والی راواغېشتی هغه ډاکوانو ته پسې اواز کوی ودرېږې ودرېږې هغې ویې ګنې څوک ملګري وله راغلل او هغې ته منډې والې وې مه منډې مه وهئ دا والی دله در کوم ډاکوان ودرېده منډې 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 وې ها بچې تاسو سره مې وعده کړې وه چې څه دي غونډ به ترې راغله او دروغ نه ګناه ده نو ها دا والی د هغه ماشوم مې په غوږ کې پاتې شوی وي او ما ته یې په لاره وي چې بابا مبارک مبارک شکر دی والی یېرې چې زما غوږ کې پاتې دي ما په جړا د هغې د غوږونو نه هغه والی زړه مې درد کوي د هغه ماشوم لوسی نه چې دا والی بې راویستلی خو دروغ درته نه ویم دا پاتې دوکه در سره نه کوم دا پاتې وي دا والی ولا ورکړي چې ورې کړې هغه د ډاکوانو مشر چې کوم ډاکو دی غل دی انورو ملګری کېنولې دوه منټ باباجي کېنه یو منټ انور یې کېن وایي ګوره دا هم انسان دی او مونږ هم انسان دی مسلمان دی مونږ هم مسلمان دله هم خدای روزي ورکوي مونږ له هم خدای روزي راکړي دله هم خدای ژوند ورکړی مونږ له هم خدای ژوند راکړی دله هم دوزخ او جنت شته که خدای خوشحاله که جنت ته به دي که خفه که دوزخ ته به دي مونږ له جنت او دوزخ شته دا مونږ په کم او دا په کم مونږ ټوله ورځ نښتي او پردی ډاکې پردي مالونه خورو حرام خوري کوو خلکو نه په زور حاصله او په ډاکو حاصله دا د خدای نه یریدونکی دی ولې هغه خدای د ده باندې زورور دی په مونږ کمزوری دی سر کم خدای چې په ده زورور دی په مونږ هم زورور دی کم خدای چې دی منې هغه مونږ هم منو کومه سزا چې دله ورکوي دی د خدای نه یریږي او مونږ نه یریږو یو والی کوم پسې د کم ځای نه راوړې ولې لکه د خدای یاره ده چې دروغونه مې مثبت خلافي ونه کړ تاسو یقین وکړئ هغه غونډ ډاکوان توبهګار شو چې څومره کالي د نه اخېستي وو هغه یې ورته واپس کړی او مولانا صاحب مونږ درځو ځای راته ښایي تا سره بیعت کوو او هغه ډاکوان خدای د مستقبل خشته ښکلې نیکان او صالحان او عالمان جوړ کړل دا برکت کې زمانو اندرو د رښتیا دنیا کې به م الله خیر درکوي او په آخرت کې به م الله خیر ته چې نیک عمل کې او د الله عبادت کې په عبادت الله خوشحالېږي ده نو چې تا الله خوشحاله کړو د دنیا دا ټول نظام د چا په لاس کې دی بس مال خدای سره جون الله سره سکون او اطمینان د الله سره دی بچی د الله سره جنت الله سره دی روغ صحت د الله سره دی وما بكم من نعمة فمن الله قرآن شریف کې الله فرمایي چې دا څومره نعمتونه دي زما له طرف نه ان من شيء الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم چې څومره څیزونه دي الله وایي خزانې یې ما سره دي نو ته به الله خوشحاله نه به تا خفه کوي چریم نشي کوي دنیا کې ازمایښونه په انسان راځي خامخا ازمایښ وي ته چې یو بچې په سکول کالج کې داخل کې اب هم ازمایښي وختي به پاسه ماشوم به نه کېږي ټیوشن ته به کښېنې ماشوم به نه کېږي هلشه به بچې څپې به هم ته کله وباسې مینه به مو سره کې دا په دې ماشوم ازمایښونه دي دا ماشوم نه چې دله عذاب چې دې سکول ته لېږي دا دله عذاب نه ورکوي
د باندې چې بعضې خوراک به یې خوښي ته به یې نه بچي دا ښه نه دي صحت خرابوي نو دا ماشوم له عذاب نه ورکوې دا یو ازمایش دی دا ماشوم سره مینه محبت مستقبل ښه جوړول د بعضې وخت به انسان تکلیف بیماري هر څه به راځي او به د خدای د طرف نه عذاب نه او به داسې وي لکه ماشوم له چې ته زوره نه ورکوې چې دې ښه سبق ووایي نو ته الله خوشحاله که په عبادت الله خوشحالېږي نو داسې به څه وشي کې دې نه شي فطري عمل دی طبیعي عمل دی تخلیقي عمل دی چې ته چا سره مینه کوې وغیره سره مینه ونه کړي ته چې الله سره مینه کوې الله به سره خامخا مینه کوي پاتې نه بدل په دنیا کې به هم درکوي په قبر کې به هم درکوي او په آخرت کې به هم درکوي الله خو پرېږدي نه د چا بده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي انا اغیر منکم ستاسو نه زه غیرتي والله اغیر مني الله زمانه غیرتي دی نو غیرتي د چا بدل بدن پرېږدي چېرې غیرتي انسان د چا بدل نه پرېږدي نو رب به د چا بدل کم ځای پرېږدي نو ته نیک عمل کوه هغه عمل کوه چې الله پې خوشحالېږي د مخلوق پروا مه ساته کوشش کوه چې مخلوق سره ښه اخلاق استعمال شي کوشش کوه چې مخلوق خفه نه کړي دا هم لوی عبادت حقوق العباد خو ډېر شی دی د حقوق الله نو حقوق العباد ډېر مضبوط دي خو نه چې الله و رسول او بنده مخې ته راشي بنده خوشحالی الله خفه کېږي الله خوشحالی بنده خفه کېږي دې ځای کې به بیا دا بنده پروا نه ساتي د الله پروا به ساتي هم بنده سره خوش اخلاقۍ سره راشه بیا وروره خفه کېږه مه ته خفه کېږې مه خفه کېږه زه به خپل رب خوشحاله دلته ستا او د رب د خبرې منځ کې ټکراو دی نو چې ستا او د رب د خبرې ټکراو دی نو ته په ما د رب نه زیات ګران نه خفه کېږه پلار په ما د رب نه ګران نه دی ورور په ما د رب نه ګران نه دی نو دوست او ګاونډي په ما د خدای نه څه ګران ومبې به د الله خوشحاله او رسول الله مبارک څه فرمایي ماشاءالله وی چې الله دې خوشحاله که الله پاک دې خوشحاله که نو ستا چې څومره غمونه او تکلیفونه او ټینشنونه دي الله به درنه ټول ختم کړي کفاه الله همه ماشاءالله ټینشن پریشانی ختم شي دا فارس رب العالمین په لاس دنیا کې هم په دې هندوستان کې یو فیصله شوې ده یو جج کړی یو هندو جج کړی هندو یو ځمکه وه په هغه ځمکه باندې د مسلمان او د هندو اختلاف مسلمان وی دا ځمکه زما ده او هندو وی زما ده جګړه جوړه شوه چې جګړه جوړه شوه دا مسلمان ډېر چالاک و هغه وی چې هلکه د مسلمانانو همدردي حاصلوله وی دا زما ځمکه رو که مې وګټله جومات به جوړو هلته هندو چې پیش شو چې دا خو د جومات خبره کړه اوس خو به ورسره نور مسلمانان ودرېږي هغه اعلان وکړه وی دا زما ځمکه رو که ما وګټله مندر به پې جوړو خبره لاړه کنه خو هوښیار دي که ځان له ډلهبازي پیدا کوي دلته مسلمان سره مسلمانان ودرېدل هلته هندو سره هندوان ودرېدل عدالت ته چې ولاړل عدالت کټهره کې دی خوا مسلمان ولاړ دی ورسره شاته مسلمانان ولاړ دی خوا هندو ولاړ دی شاته هندوان ولاړ شي انفرادي و اجتماعي مسلې له لاړ مسلمانانو به چغې والې جومات جوړو جومات پرې جوړو دا زموږ ځمکه ده هندوانو به وایي دا زموږ ځمکه مندر به جوړو اوس خبره د دوو کسو نه کوم خوا لاړه مندر او جومات جج وی چې دا څه په جنجال وړی روزانه په تاریخ کې په سلګونو زرګونو مسلمانان راځي او دی خو په سلګونو زرګونو هندوان راځي چا نه فیصله و که دا ویم چې دا د مندر شي دله ورکوم جنجال جوړ دی که ویم چې دا د جومات شي دی خوا جنجال جوړ دی جج هوښیار هغه دا او هر تاریخ کې به په سوونو خلک یو خو په سوونو به بل طرف ته او چا به جومات زنده باد او چا به مندر زنده باد او چا به اسلام زنده باد او چا به هندو مت زنده باد یہ جنجال عوامي مسله چې راشي بیا ججان غریبانان هم حیران شي جج په یو تاریخ کې هغه هندو او مسلمان ځان ویې لکه یو خبره پرېږده اوس ګواهان او قسمونه او څه او څه به پرېږدو یو کار نه کوو چې ته یو مشر وي چې هغه ته دا پته وي چې دا ځمکه د چا ده نو په هغه فیصله وکړو نو هغه هندو ورته وایي ویجی دلته یو مفتی صاحب دی مفتی الهي بخش سپېڅلی سړی دی او عالم دی نو که د دې مسلمان خوښ وي نو فیصله هم په هغه هندو د مسلمان نوم واخیست او هندو ته پته چې ځمکه د ما ده
او هندو ته پته چې دا مسلمان هغه مسلمان دی چې د دروغجن نه ډېر رښتونه دی دی به رښتیا وایي نو هندو په اعتماد په دا مسلمان صاحب مفتی الهي بخش که د ته خوښوي هندو نه دی مسلمان دی دنه تپوس وکړه فیصله وکړه مسلمان کم ځای غږ کولی شو چې پرې نه مسلمان خو ګیر شو خدای پاکه زما د دین د مشر نوم ده واغېسته زه څنګه رسته شم او مسلمان لکې وایي چې مفتی الهي بخش به مندر له څنګه ورکوي وایي خامخا ماله راکېدو وایي صاحب ټیک ده دواړو لیکل وکړل چې آینده تاریخ کې به مفتی الهي بخش راځي او دا دواړه فریقین د هغه په فیصله راځي دي مصالحت دي ته جج هغه فیصله کوي او بعضې وخت ججان مصالحت نه کار دي چې په خوش اسلوبۍ باندې دا کار جوړ شي هندوان مسلمانانو زنده‌باد چغې جوړې کړې که خیري ولې چې مفتی الهي بخش خو به هندو له فیصله نه کوي موږ له به یې کوي ولې که هندو له وکړي خو مندر به جوړېږي ابه څنګه ده وایي چې په دې د مندر جوړ شي او بوتان دې پکې ولاړ ټول عمر دې پکې شرک کېږي هغه هندو چې بار نه ووته ملګرو ته څه چل دې وکړه وایي سپین ږیري مفتي صاحب نه دی همې فیصله کې ورکړه هېڅ ته وایي خدای دې ورته خدای دې بې خوبه اسان وارشې موږ د سره څو تاریخونه راغلل نو تا په هغه ملا باندې په مسلمان دې خبره ورواړو چې به فیصله کوي هغه د مندر فیصله کولی شي تا له اوس فیصله کولی شي دا ویلی شي چې دا راده دې ته به مندر جوړی او جومات پرېږدي مندر به جوړوي بوتان دا دې څه وکړل بس هغه وایي چې اوس خو ما لیکل تاریخ کې راغی مفتی الهي بخش صاحب به راوست ولې عالق چې راوسته بیا د دنیا هندوان دي او د دنیا مسلمانان راغلي هلته هندو ولاړه دې خوا مسلمان ولاړه مفتی صاحب یې راوسته مفتی صاحب ستا نوم الهي بخش پلان کې زوی او دوی په تا باندې د دواړو اعتماد دی رښتیا ووایي دا ځمکه د چا مفتی صاحب په ته وایي ځمکه د هندو ده دا د مسلمان ده ما ته پته ده زه سپین ږیری یم او سبا به ورځ روان یم قبر له دروغ ولې ووایم رښتیا به وایم پردې حق یو بل له ورکول خو ډېر لوی جرم او ګناه ده ما ته چې تر څو علم دی د ما د علم مطابق دا ځمکه د هندو ده جج ورته وایي مفتی صاحب خبرې چا دله ځمکه ورکړه ته ووایي دې خو پې مندر جوړوي ویره ده خوښه ده د ځمکه که مندر پې جوړوي که قصابخانه پې جوړوي که شی پې جوړوي زه خو پې نه جوړم ما نه خو تا دا تپوس وکړه چې ځمکه د چا د دروغ نه دی اوس مندر خو پې زه نه جوړم دی به جوړ خدای پې شکه ولې خپل کور باندې نه شي جوړولی ولې په خپله ځمکه نه شي جوړولی زه خو یې مندر له نه ورکوم ما خو تا ماته وایي دا د چا نو ما رښتیا وایي دروغ نه وایي ټیکي جج د تعزیرات هند په کتاب د پاسه فیصله لیکي هغه سن منوسیر دی او هغې کې څه لیکي هغې کې لیکي مسلمان ہار گیا لیکن اسلام جیت گیا مسلمان پہلا او څنګه اسلام وګټله هغه هندو چې دا خبره واورېده وایي دې ته ایمان وایي دې ته اسلام وایي وایي صاحب دا ځمکه ده ماله راکړه خو د ده د اسلام نه زه متاثر شم چې د رښتیا ووایي د مندر له ماله ځمکه راکړه جومات ته قبوله نه کړه د زما په حق کې فیصله وکړه رښتیا ووایي د خدای نه یېرېږي دا سوچه دین دی حضرت دا مفتی صاحب را مخکې که د ده په لاس بیعت کړم زه مسلمانېږم هندو خدای مسلمان که ټول هندوان خدای په کټېره کې مسلمان کړ او هندو اعلان وکړه چې په دې به جومات جوړېږي نو جج فیصله کې لیکي چې مسلمان ہار گیا لیکن اسلام جیت گیا نیک عمل کې به الله مدد کوي دا خو زما خبره نه ده دا خو د الله د قرآن وینا ده یاسو زمن غلط نسا خو نه ده من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن نیک عمل وکړي ښځه که سړی وهو مؤمن دا پکې شرط چې ایمان پیدا ولې چې ایمان نه هېڅ عمل فایده نه لري فلنحینه حیاتا طیبة ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا یعملون دنیا کې به د سکون اطمینان ښکلی ژوند او آخرت کې به خدای پاک حاج نیک عمل داسې ښکلې